چې منسټر صاحب انورزیب خان چې هغه راغه کې کم پارک را شروع کړی دی را جوړوي یا د چرګوړۍ کم خانان دي نو هغې چرم دا نشي کولی چې یو سړي زنانه یې هغې د لاسه ونیسي او هغه ورته وایي چې لکه تا سره زنانه خلکو نه معافي غواړم چې کوم خلک مطلب په کورونو کې ناست وو او هغې بده ګڼلي چې یاره سالار صاحب مطلب د هغې ماته سترګې دي نو د هغه خلکو نه بلکل زه ورته معذرت کوم. یو پیج دی زما نو که زه چېرته مطلب دغه شان شو له نه ورځم زه یو شاعر له نه ځم زه یو چاړاو لیوني له نه ځم نو زما دا پیج نه خو 300 روپۍ ټکټ سره چې کوم دی نو که تاسو وګورئ نو زه به هغه خلک یاد کړم چې کوم دی شو له راغلي خلکو 100 روپۍ باندې ټکټ اخیستی شو خو په 500 روپۍ د اجرا سره تصویر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری عمران خیرخوا او ما سره چې کوم ناست دی سلیمان سالار په باریکا او امن پارک کې چې کومه شوره جوړه شوې وه د هغه په حواله به دلته سره یو څو خبرې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. عمران صاحب ستاسو او د باجوړ واینز د ټولو کتونکو او د ټولو مینوالو یو ځل بیا ډیره شکریا ادا کوم چې مونږ ګوري او دا امید هم ته ساتم چې دا ویډیو به هغه خلکو ته هم رسوي چې کم تنقید کوي او کم خلک مونږ پسې خبرې کوي نو ډیره زیاته مننه شکریا. سالار صاحب یو تپوس مې کوو په باریکا او امن پارک کې چې کومه شوره جوړه شوې وه نو ستا ویډیو او ستا تصویران ډېر وایرل په فیسبوک باندې لاړه نو خلک په تا باندې تنقید کوي آیا په دې کې ستا څه حصه وه او که نه؟ ستاسو د خبرې مقصد هم دا دی چې چېرته په دې کې ستاسو شراکت یا مطلب د خلکو سره ستاسو نه مخکې نه ګپ شپ و یا نه و کوم چې شو له راغلي دي زه قسمیه دا خبره کوم او د پیج ته مخامخ کوم کتونکي د خیر هم ګوري او بیا د هغه خلکو نمبر یې ملزه شم ورکولی چې کوم کسان د شو له راغلي دي نه دا ځای زما دی نه ما په کروي اخیستی دی نه دا پارک زما دی صحیح شو او زه د باجوړ یو غریب سړی یم نه چې کوم دی دا شو په 7 لکه روپۍ را جوړېږي نه خو زما څه 7 لکه روپۍ شته دی چې زه په هغې باندې هغه شو را جوړه کړم. دویم نمبر خبره تاسو دا وکړه چېره مطلب ستاسو پکې څه حصه میصه وه که نه خو د ما پیسې اخیستې دي او نه زه داسې پیسو ته لاس نیسم چې زه یو شو له ورشم او زه مطلب دغه پیسې والم چرم نه الله دې نه کي او الله دې نه کي. ښه تاسو خبره وکړه ما راته وویل چې نعیم مخلص صاحب چیرې بیري ورپسې لالا اقبال او دغه بل پنواله چې کوم راغلی و کوم د دې خپل ټیکهدارو جانزیب صاحب هغه به مینوالو لیدلی وي خو چونکې زه دا خبره تاسو ته قسمیه کوم چې دغه کسانو سره زما د دغه شو نه مخکې چېرته ټلیفوني رابطه رب ګواه دی چې نه ده شوې او نه مانې مخکې نه چېرته لیدلي دي د ډرامو نه علاوه نه لکه چېرته به ډرامو په فلمونو کې به ما لیدلي خو مخامخ برای راست لکه هغه ما نه دي لیدلي نه نعیم مخلص صاحب نه دغه نور ملګري او نه مطلب دا دی چې نه دا ټیکهدار ما چېرته نه مخکې نه لیدلی خو دا خبره تاسو ته ما وکړه چې دا پارک یا دا ټول باجوړ ګورئ زما نه دی زما یو محدود کور دی د غریبۍ یو جونګړه مې ده. سالار صاحب تاسو ډېرې ښې خبرې وکړې مننه خو زما دویم نمبر سوال دا دی چې دا خلک په تاسو باندې تنقید کوي تاسو خپله غلطي منئ یا نه منئ ستاسو پکې څه لاس و یا نه؟ ډېر ښکلی سوال او زما په خیال تاسو ما راګرول غواړئ خو زه خیر مننه بلکل جواب به کوم غلطي خو بلکل چې زما مطلب د باجوړ خلک پښتانه چې څوک هم په کم کار خفه کېږي هغه به زه چرم نه کوم او زه به خپله غلطي ګڼم خو غلطي چونکې زما دا ده چې زه سټیج ته ورختلی یم او هلته پرفارمنس چې کوم طرف ته کېږي نو هغه سایډ ته خلک مطلب توجه هم کوي خو تاسو سوال وکړو چې خپله غلطي منئ که نه نو غلطي رب العالمین فرمایي یو حدیث دی وایي ما ته هغه انسان غوره دی چې 1000 پیرې ګناه وکړي 1000 پیرې او 1000 پیرې توبه وباسي نو زما رب وایي چې زه معاف کوم نو د هغه خلکو نه مطلب که چېرته به دې خبره هغه خلک نه چې کوم شو له راغلي دي او کوم شو ته راننوتي د هغه خلکو نه خو د چرې معافي نه غواړم خو د هغه خلکو نه چې مطلب د دې شو نه بار دي او د تصویران یې کتلي دي خو که کوم سړی تصویر یې پوسټ کړی دی که نه به خامخا د شو له راغلی نو ګوره د هغې نه چرې معافي نه غواړم خو زه د هغه خلکو نه معافي غواړم چې کوم خلک مطلب په کورونو کې ناست وو او هغې بده ګڼلي چې یاره سالار صاحب مطلب د هغې ماته سترګې دي نو د هغه خلکو نه بلکل زه ورته معذرت کوم او بخښنه ترې غواړم خو دا خبره ما تاسو ته اډوانس کې وکړه چې حضور صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې 1000 پیرې یو سړی ګناه وکړي او 1000 پیرې الله ته توبه وباسي نو الله پاک وایي چې دا انسان ما ته زیات غوره دی د ګناه نه کوونکي نه نو لکه انسان خطاکار دی خامخا ګناه کېږي سړی خطا کېږي کله کله انسان خطا شي کله کله بلکل د بل چا
مطلب هغه خبرو کې راشي یا دغه څه مقصدي خو لکه مطلب بالکل منم خپل غلطي خو د هغه خلکو نه ما تاسو ته ویل چې کوم شول نه دي راغلي چې کوم راغلي دي نو دغه نه سالار صاحب تاسو ډېر ښه خبرې وکړې خو دریم سوال زما دا دی چې د امن پارک ته باریکاو ته یا مطلب ډیم ته راسلګري راځي د هغو سره ماشومان فیملی زنانه لکه ستاسو دې باندې څه نظر دی تاسو پې څه خیال دی ډېر ښکلی سوال ډېر زبردست سوال یو ښایسته خبرې لکه مطلب پارک ته خلک راځي پارک ته چې کله خلک راځي کاغذ نارینه وي که زنانه وي د هغې باقه د خپل ټیکټ بالي او پارک ته به راځي او بل هغه خلک مطلب چې هغې ځان سره زنانه راوستي یا ماشومان راوستي زه په چا تنقید کول نه غواړم خو زه به دا خبره تاسو ته وکړم چې منسټر صاحب انورزیب خان چې هغه راغه کې کم پارک را شروع کړی دی را جوړوي یا د چرګوړۍ کم خانان دي نو هغې چرم دا نشي کولی چې یو سړي سره زنانه یې هغې د لاسه ونیسي او هغه ورته وایي چې لکه تا سره زنانه ده ته دلته مه راځه نو بالکل د دې دپاره چې کوم دی په هر ښار کې زنانه هم ګرځي سړي هم ګرځي په هر پارک کې هم وي دغه شان که په باجوړ کې پارک جوړ شوی نو هغه هم د هغې دپاره دی چې زنانه هم راشي او نارینه هم راشي نو زه چې دا فیملی پارکونه دي او په باجوړ کې چې کومه زنانه راځي نو باپرده به راځي په بولقه کې به راځي او په نورو پارکونو کې چې کېدای شي هغې کې بیا بورقه هم د هغې نه وي خو باجوړ کې چې کومې زنانه راځي نو هغه به په پرده کې راځي سالار صاحب زما بل سوال دا دی چې تاسو سوشل ورکر یاستئ دا تاسو چې کوم فالوور دي مطلب ستا چې کوم ملګري دي په پیج باندې دی چې دا کوم تصویر لاړی تاسو دې ته څه ویل غواړئ بالکل ډېر ښکلی سوال دی وکړو چونکې دا به زما د مینوالو په ذهن کې مراته و چېرې دا یو سوشل ورکر او د ده مطلب داسې کار دله نه کول پکار نو زما خبره واورئ سوشل میډیا داسې یو پلیټفارم دی چې دا یو پیج دی زما نو که زه چېرته مطلب دغه شان شوله نه ورځم زه یو شاعر له نه ځم زه یو چاړاو لیوني له نه ځم نو زما دا پیج نه چلېږي زه خو کور کې ویډیو نه شم کولی لکه زما 2-3 ورځې دي بس زه که د هغې څه ویډیو کوم خو 2-3 ورځو کې به ختم شي که تاسو ویډیو کوم که بل څه کومه لکه مطلب زه د خپل خاندان څه ویډیو کوم او که زه داسې پروګراماتو له نه ځم او زه یم چې دا هغه خلک دی چې ډېر د مینې قابل دی ډېر د عزت قابل دی خو زه به ته یو ګیله وکړم د باجوړ ډي سیمې مشهور شاعر دی باچازاده حیران صاحب هغه 4 کتابونه د باجوړیانو لپاره لیکلي دي دغه شان زموږ په بل یو پروګرام شوی دی ګونګیانو څخه په یو کور کې 15 چاړاګان دي 4 روغ دی یو د ګاډي والے مل دی خو زه به دا چاړاګانو خبره لږه غونډه کې دی ته وضاحت سره وکړم چېرې 10,000 کسانو زموږ هغه ویډیو وکړه نو چې لکه مطلب چې هغې 10 روپۍ راغونډې کې دی نه 1 لک روپۍ جوړېږي قسم دغه یو چاړه پکې د یو د جامو د ګنډلو د ماشین مطالبه کوله چې دا مالوالې زه به په خپل روزګار شروع کړم نو دغه 4 واړو پې کېږي 1 لک روپۍ به د دغه نه جوړې شي نو که چېرته دا کسان مطلب 1 روپۍ هم راولي یو روپۍ هم راولي او دا 10 کسانی نو 10,000 روپۍ به دې جوړې شي منم خیر خوا صاحب 10,000 روپۍ باندې دغه یو کس ماشین کېږي 7,500 روپۍ باندې ما معلومات کړی 7,500 روپۍ د ځینې د کپړو د ماشینانو قیمت دی نو هغه ماشین هم پرې هغې کېږي ښه د باچازاده حیران صاحب غونډه کې شخصیت چې باجوړ ډي سیمې ښایسته لیکوال دی 4 کتابونه چاپ کړي دي دغه زما په آی ډي کې دغه لپاره د شیرینګ ځای نه وي کمنټ زه نشم کولی دغه شان چاړاګانو لپاره کمنټ زه نشم کولی د هغې سره زه ښېګړه نشم کولی د لیونو سره هم زموږ ویډیوګانې شوي دي خو که دا خلک نه دی دا زما مني که نه هغه کسانو ویډیو دي شیر کېږي نه لکه د هر آی ډي نه په ما پسې پوسټ کېږي سالار صاحب زما بل سوال دا دی که نه چې دا تصویران لکه مطلب چا شیر کړه او د کوم آی ډي نه شیر شوي دا کسان تا ته معلوم دي که نه ډېر ښکلی سوال دی وکړو ګوره وایي ګیله د خپل سړي نه کېږي او ته زما څه یې چې ګیلې درته کومه نو دا یو 2 کسان دي په ما باندې خپل پیجونه مخکې کوي نور زه مقصد یې نه دی مړه چېرته 500-600 فالوور ورسره دي خو زما په خیال د باجوړ خلک دومره نااهله نه دی نه پښتانه دومره نااهله دي زما په پیج کې چې کوم دی 100 ویډیوګانې دي ټولې دي وګوري دا اوس د دا م وګوري خیر دی که مطلب زما ما د ډانس ویډیو خېجولي د دې شو مې بله ویډیو خېجولي یا مې کوم ډایلاګ خېجولی په هغې باندې زما چې کوم دی نو کار د څه شي سو د کوریج څه مې کار و د هغې نه مې صرف انټرویو کړې ده او هغې خپل پیجونه مخکې کوي خیر دی اوسه پورې موږ لګیو اوس د پکې هغې هم لږ مخکې شي که نه سالار صاحب زما بل سوال دا دی چې د دې پارک څو ټیکټو د دې شو څو ټیکټو که نه خلک هسې ورتله ها تاسو ډېر ښایسته سوال وکړو لکه مطلب د دې پارک خو چې کوم دننه کېږي نو 100 روپۍ ټیکټ دی او چې شو ته ورځي نو 100 روپۍ ټیکټ دی خو د 100 روپۍ ټیکټ سره چې کوم دی نو که تاسو وګورئ نو زه به هغه خلک یاد کړم چې کوم دی شو له راغلي خلکو 100 روپۍ باندې ټیکټ اخیستی شو خو په 500 روپۍ د اجرا سره تصویر ایستی انسویز یې ورکړی دی
او تصویر چې کوم دی نو هغه اجرا سره ایستې او مطلب دا چې دغه شان چې کوم دی نو نه مخلص سره یو کس تصویر استو 500 روپۍ ورکولي خو هغه چې کله هغه تصویر وسويست نو واپس ولغه 500 روپۍ ورکړي چې زه دانه لمه او اجرا خو سلام علی شلم علی 500 ملي خو په 500 روپۍ هم پکې لکانو تصویران استلې دي او ما نه به دا غوښتنه کوله چې سالار سپتمبر وردن نه کا موږ سره تصویرانو باسو شیخان بالکل او دا به بیا چې کوم دی نو دا به تاسو ته هم خیمه سالار صاحب بس وایم چې د دې 100 روپۍ ټیکټ او د دې تعداد څومره خلک ډیر راتله لګ راتله آیا خلکو خو خوله شو یا نه خو خوله بالکل ډیر خسته سوال دی وکړو د 100 روپۍ ټیکټ سره کو 1000 مو کنه که تاسو ګورئ زما په خیال پاګه کې بسونو کرسي ماتي شوی دي دومره غنه به واچ د چا د ناست ځای بم نو خلک به ولاړ پاتې کېدل خو دې شو ته به ځان را دن نکاو او په هر حال د باجوړ کزو دا خبرو کما چې ټول خلک نه دی راغلي نو په دې خبره به ګناګار نشم چې 25% په 100 کې 25% نوجوانانو کې راته خیمه او په سپینګیرو کې لکه مطلب په 100 کې 5% او باز جوانانو کې د باجول په 100 کې 25% خلک د شو راغلي دی او دیو کتل او دلته چې کوم دی زمونږ په ریپورټیج باندې بده خیر دی اوم ګوري چې مطلب دا دی چې څومره خلک راغلي دا شو چا کامیاب کړي من کامیاب کړي د تاسو کامیاب کړي تاسو ټیکټ اغوستو مونږ په پریو کې وردان نشو لکه مطلب د 100 روپۍ ټیکټ سره ما هوتاست چې 100 نه 1000 مې نو دونه بجاته غنوي او کچرته دا شو مطلب د خپل ټیم پورې غځېدلې وي چې کوم 17 تاریخ هغه ټیم ور کړو نن زما په خیال 16 تاریخ دی او نن 16 تاریخ دی نو د 16 تاریخ او 17 تاریخ پورې چرته نو پورا باجوړ بدا شو کتلې صاحب زما بل سوال دا دی چې تاسو د کومې پارټي سره تعلق ساتئ پارټي خو چې کوم دی زما ټول رونه دي او ټول مخې عزت کوي ټول مې ملګری دي باجوړ کې چې کوم خلک دی یار باجوړ نه بهر دی چې چاله مورغله ما کاغه پاکستان پیپل پارټي دا نېشنل پارټي دا جماعت علما جماعت اسلامي دغه شان چې کوم دی پاکستان مسلم لیگ نو نور کومه پارټي نه دي عوامي نېشنل پارټي دا یا نور پارټي نه دي نو زه ټول خمینه راکې او خو عزت مې کوي خو چون کې زه د سوشل میډیا په مخامخ تاسو ته دانه شم ویلې چې زه کومه پارټي مطلب سپورټ کوم او کومه پارټي مې خو خدا خو چون کې پوسیبل دا چې سوشل میډیا نه خو زما د پارټي سره تعلق وي ولې چې خامخه د یو چا سره زړوي نو ته دنه اخو مې که تعلق وي با خو په سوشل میډیا زه تاسو ته دانه شمول او ما تاسو ته دا خبر وکړه زه تل ملګری وس دا خبره کوي چې ته شو لولې ورغلې یو ته دا وغه نو زه چې کوم د سوشل ورکر ما زماره د پیج نه زیات تر خلک زیاتې ویډیوګانې داسې شوې دي چې د سیاسي خلکو دي کنه لکه تاسو په دې کې وګورئ منسٹر صاحب تصویران او پوسټونه پکې ما کړی دي هغه چې کوم خکارونه کړی دغه شان سید خونزاده چټان سے ویډیو پکې شته دغه شان نور او کوشش تا کوم مجر ټول نه وکما سالار صاحب تاسو نه خبر لګنی سما خیر زری تماشبینو ته حیرانیم کنه که تاسو په سټیټ ولاړې دا به په پندال کې ناشتي ستانه به تصویر اغستې نو سه لکه خیر دې باندې او لکه دا وګوره تماشګر وای د نه خمین زولي کنه د خلکو خو رامنس کې ولاړه غاړي ته وتل خو چون کې جره د کس ماته معلومات وشي ان شاء الله زه کوشش کوم چې معلومات ما ته وشي نو سوشل میډیا باندې زما پین شته به بازاغه ته وخېما چې دا کس ته او زما مکمل کوري چې وره مکمل د خلکو سره ویډیوګانې وسره دي هغه کس به کې خامہ خراغلي او هغه بیا سره کر خطاو کوم موضوع ته به وخېما سالار صاحب خبر هم ډېر وکړي سوالونه مې نړۍ وکړه خو یو سوال مې پاتې دی اخیرنه سوال له مخکم څه خیال لې تاسو په پیډ مخکې بوزي آیا ویډیوګانې نور به مخکې پیډ د پاره سکار کوي کنه پښتانه وي په یو سپګه باندې څوک غون کمی سورته نه چي او دا یو متل دی وي په درنو درون لکه د غری یم او پس پګو سپک د ډیرانه خزل یم خیر تاسو له پیج خبر وکړه نو پیج خو چې زه ژوند یم ان شاء الله د خلکو مال مینه را کړی دا زه پالو کړم ما زما چینل سبسکرایب کړئ ان شاء الله تر مرګ پورې به سره زدا و پاکوم او زم به سره که زموږ شوم بیا خو پیج په خپل پاتې شو خو چون کې زب پیج نه پېدم که ما سره یو پال ورمی کنه نو زما مسله باندې یو یوز به راځي خو زما به پیج نه ویډیو خامخه خيږي او سره سمې صحیح به کی او ما دې ته ویلی مو چې زما د پیج نه بر ټنګ ټکور ویډیو نه خيږي نو ټنګ ټکور مطلب دا چې انټرویو دا ما کړی دا ما د خواجه سره سم کړی دا او کوشش بدا کوم چې د نورو سم وکما ما د نه مخلص سم کړی دا کسر لره اسماعیل شاهد ملاو شي دا سم کوما ماره چیرې بیري سم کړی دا کسر لره جهانگیر خان ملاو شي دا سم کوما ما چې کوم دینو لالا اقبال مردانی سم کړی دا او که شاهد خان راته ملاو شي دا سم کوما او دغه شان د باجوړ خاور دا د به خدمت کوما ما خو تاسو ته یو پال ورم راسي نو بیا بم پیج نه پرېدم خو چون کې چې کم خلک تنقید کوي نو دغه زه ریکوست کوم
او دا غوښتنه دې کومه چې یاره که پیج به ما مخکې کوئ نو زما رونه وایي راشئ ما څه 42-43 فالور دي بل پیج به څه په محنتونو په ما پسې په غیبت باندې الغیبت اشد من قسم دی دا غیبت چې کوم دی مال جړا راشي در زینا نه ډیره زیاته ګناه ده ته په کمنټس کې کنزل کې غلط خبرې کې رد بد وي د خدای ظالم راشه ما 42-43 فالور دي صرف زبر خپل فالور ته دا خبرو کوم چې سړی پیج د فالور وګړي او دا پیج ما دل ورکو تاسو د نن پس د فالور شوي زبزان لبل پیج کولاو کما په خبره ځان د پیج نشي مخکې کوله فالور نشي پیدا کوله چې نن د زما تصویر راوغستو او دا لڅ کې عمران صاحب زه به تاسو ته خبرو کوم د اجرا تصویر څخه اوس پکې خلکو نور تصویران راويستو چې دا پته نه لګینو خو زه خیر دی لکه مطلب کوي تاسو کمنټس کې کنزل کڅوک کنزل کوي چې چا کنزل کړي چا خو ویلي چا بد ویلي چا ما په سر سویلي د لکه مطلب د اوسه پورې چې چا سویلي ټول ته مې بخانه کړی دا ټیک شو زه ګناګار یم چې مطلب دلته باجول ته شوراله او ما دیو د پاره आवाज وشت کو لکه زما دا کوشش ته چې زه د ارسړي आवाज راوالم عمران خیر خاصه بو دیو ته ما خامخ کېدم نو بالکل ستاسو ډیره زیاته مننه کوم چې خیر دومره مونږ تمرین وکړو چونکه زه بیمار وم زکام والے وم خو ګوره دغه نه زنیم خبر شوی چې مطلب دغه شان قصه به روانه ده تصویران به خېږي خو خېجوي چې څوک هم خېږي زما وته نن په زما وته اجازه ته خو غیبت به زما کوي دی کنه د نن مخ کې چې چا کړی دی مې بخیلی دي خو چې نن پس څوک به زما ګناګاری ډیره زیاته مننه خوشاله آباد اوسئ سلیمان سالار صاحب ډیره مننه شکریا بس په اخره کې به ما سلیمان سالار لرا کې اجازه چې چرته مې استخاد آباد بریالي اوسئ د الله پامان پاکستان زنده باد